چې کله به ژمي خپله یخنۍ له لاسه ورکړه او د پسرلي نرمه هوا به راولګېده، نو د شیندیو بوټي به پر پلو لارو سم او غره لکه شنه غنم راوټوکېدل. شیندی یا شوندی لالا ته ورته یو زیړ ګل دی، کوچنی بوټی لري. بوټي پاڼې نری او پردار دي، د پاڼو له منځه یو نری ډنډر راپورته کیږي. په سر کې یوه زیړه غوټۍ نیسي چې په څو ورځو کې خپلې شونډې پرانیزي او په یو ښکلي زیړ ګل بدلیږي. د شیندي ګل چې کله وغوړېږي، پیغلې په زلفو کې ټومبي او ځوانان یې په غوږو، خولیو او پګړیو کې. له دې ګل سره به د پکتیا نور خلک هم اشنا وي، خو د اریوب ځاځیو په سیمه کې چې کله د شیندي بوټی را وټوکېږي، خلک ورسره خوشحالیږي او د پسرلي قاصد یې بولي. پخوا به د شیندي بوټی د ماشومانو لخوا را شوکول کېدو او یوه شوخه ډله به یې جوړوله. په کلو کې به کور په کور ګرځېدل او دا سندره به یې په یوه غږ په زړه راښکونکي انداز زمزمه کوله: زیری مې در باندې شوندی شوندی، زیری مې در باندې شوندی شوندی، وا د پسرلي شوندی، زیړو ګلو لاندې شوندی شوندی، شنه غنم په باندې شوندی شوندی، تورې منځکې بختورې شوندی شوندی، زیړو ګلو لاندې شوندی شوندی. چې پسرلی شي شوندي وسپړي ګلونه شوندی شوندی، زیړو ګلو لاندې شوندی شوندی، شنه غنم په باندې شوندی شوندی. له دې پسرلنۍ سندرې وروسته به ماشومانو د شیندي بوټي پر کوروالاو ور وشیندل او هغوی به ورته د پسرلي په زیري کې میوه او نور خواږه ورکول. دغه دود پخوا په اریوب ځاځیو کې عام و، خو له بده مرغه چې اوس دا په زړه پورې دود لکه د نورو دودونو په شان کم رنګه او د ورکېدو په حال کې دی.